سورة الذاریات دا مکی سورت ته بدی کې شپېته آیتونه دي. په دې سورت کې الله سبحانه تعالی بندگانو ته دا خبره کوي چې دا کم نعمتونه چې ماته سره درکړي دي نو دې به حساب کتابوم کی. بل په دې کې الله سبحانه تعالی د تیر شي امتونو واقعات بیان کړي دي چې موږ ته عبرت واخلو او د بندګۍ خبره به کې الله سبحانه تعالی کړي دي چې انسانان مخفل بندګۍ له پیدا کړي دي نو څوک چې بندګۍ نه کوي په باندې عذاب راځي. بدي سورة الله سبحانه وتعالى وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. دې سورت ابتدا الله سبحانه وتعالى په قسم سره کړی ده نو بدی کې الله سبحانه وتعالى وی والذاريات ذروا قسم دې باغا واګانو چې الوزي پالوتو سره. دلته مراد واګانی دي چې الوزي یا هغه واګانی چې الوزي د ځان سره غبار لره سیلې راشي په کې غباري نو الله سبحانه وتعالى قسم خوري په دې سیلې باندې. دا خبر بار بار بیان شوی دی چې خالق په خپل هر مخلوق باندې قسم خوړی شي او مخلوق د خالق نه علاوه د بل چا په نوم قسم نشي خوړی. فالحاملات وقرا بس قسم دې باغ وریزو چې چتون کې دی بوج لره. دلته علما بعض علماء چې دلته مراد وریزي دي الله قسم خوري باغ وریزو چې هغه چتای بوج چې دا وریز درنه شنه به باران کیږي. او بعض علماء چې دلته مراد سیلی په هغه سیلی الله قسم خوري چې هغه چتای بوج لره. څنګه چتای بوج لره دا سیلی چې دې سیلی په زور باندې دا وریز رواني د درنی وریز نو دلته قسم په سیلی باندې دی. بعض علماء دا وایي فالجاريات يسرا بس قسم دې پاغه کشتو باندې چې رواني دي په اسانۍ سره. هغه کشتۍ چې په دریاب کې رواني خو په اسانۍ سره د غټ غټ کشتۍ رواني. او بعض علماء چې دلته دا قسم په سیلې دي یعنی قسم دې پاغه سیلې چې خو په اسانۍ سره رواني دي وریزو له په اسانۍ دي کور کوي. او بعض مفسرین چې دلته مراد قسم دې پستورو باندې چې روان دي په اسانۍ سره. فالمقسمات امرا بس قسم دې باغ ملائکو چې تقسیمون کې دي کار لره. قسم ملائکه الله ول کارونه تقسیم کړي نو څوک په رزق مقرر دي څوک په بارانونو څوک په عذابونو نو دې ځکه الله قسم خوري په ملائکو باندې چې هغه تقسیمون کې دي کار لره. او د ملائکو کې هر ملک له الله ډیوټي لګولې دا غم دغه کار دی چې دغه خپل ډیوټي کوي. او بعض علماء چې دلته مقسم په سیلې باندې دي نو د سیلې بیا د وریز تقسیم کی کم زیاده چې الله لیکلي چې هلته به د وریز زی او هلته باران کیږي نو د الله د حکم مطابق دوی د وریز هغه طرف ته بوزي تقسیمي کی. دا قسمون الله ولي خوري إنما توعدون لصادق یقینا چې وعده کیږي تاسو سره خامخا رښتینی ده. د آخرت ته ورځ الله د بلازم راشي د دې لپاره د قسمونه وخورو
او تاسو په دویم پر لازم را پاسئ. نو ګوره خبره د سیلۍ وکړه چې سیلۍ چې دی نو وریځو له دیکه ورکوي، بیا د وریځې تقسیم کړي، نو د هغې نه به باران راوورېږي. چې باران راوورېږي نه ځمکه څه شي؟ ژوندی شي. نو څنګه چې د ځمکه ژوندی کېږي دغه شان به د انسانان په دویم پیر راپاسي او دوی له به الله سبحانه وتعالی ژوند ورکوي. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ او یقینا حساب خامخا واقع کېدونکی دی. حساب نه مراد یعنی د آخرت ورځ به لازم راځي او په ورځ به لازم حساب کتاب کی. او دین د په عربۍ کې حساب کتاب ته وایي. مالک یوم الدین، مالک دی د ورځ د جزا، د ورځ د حساب کتاب. والسماء ذات الحبك، قسم دې پاغ اسمان باندې چې خاوند د ښایست دی. ذات الحبك، حبك یو مطلب دغه دی چې خاوند د ښایست دی. نو د اسمان الله سبحانه وتعالی ښایسته پیدا کړی. او یو دا مطلب هم دی چې قسم دې پاغ اسمان باندې چې باغی کې لارې پکې وتلي، د ملائک پکې ځي راځي. إنكم لفي قول مختلف، یقینا خامخا تاسو په خبرو ګډوډو کې. الله د مکې مشرکین ته وایي چې ستاسو دا خبره یوه خبره نه ده، ټول ګډوډې خبرې. څوک وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاعر دی، نو څوک وایي لیونی دی، او څوک وایي دی مال غواړي، څوک وایي په ده پیریان دي، څوک وایي دی بیمار دی، نو څوک وایي دی مشرتیا غواړي، نو څوک وایي دی جادوګر دی او د سره چې کومې خبرې د جادو دی، او څوک وایي دا خبرې د ځان نه جوړې کړي، او څوک وایي دا ورته بل چا ښوولي. انکم لفی قول مختلف، یقینا خامخا تاسو به خبرو ګډوډو کې. الله سبحانه وتعالی وایي چې ستاسو خپله خبره یوه نه ده. کله چې انسان په ګډوډو خبرو کې پرېوځي د دلیل دی په دې باندې چې د دوی دا خبرې ټولې ګډوډې او غلطې دي، هسې پالتو اټکل خبرې. نو ځکه الله سبحانه وتعالی وایي یؤفک عنه من افک، اړولی کېږي د دې خبرو نه هغه څوک چې اړولی شوي دي. یعنې مؤمنان د دې خبرو نه اړولی شوي. نو په دې ګډوډو خبرو کې مؤمنان نه پراته، دا ګډوډې خبرې شي. یو مطلب یې دا دی چې د دې خبرو نه مؤمنان چې دا اړولی شوي دي. یا دا مطلب دی یؤفک عنه من افک چې د آخرت د دې خبرې نه او د قیامت د دې ورځې نه او په دې باندې د ایمان نه او د توحید نه هغه څوک اړولی شوي دي چې هغه بدبخته دي، او هغه دغه د مکې د مشرکان او څوک چې دوی په لار دي. په دواړه معنی پکې دننه پرتې دي. قتل الخراصون، تباشو پاټکل باندې خبرې کوونکي. تباشو نو دا اټکل باندې خبرې څوک کوي؟ د مکې مشرکان، چې د هغوی یوه خبره نه ده، کله یو سوی او کله بل سوی. الله سبحانه وتعالی وایي چې تبعید د دوی لپاره. الذین هم فی غمرة ساهون، هغه کسان دي چې دوی په جهالت کې غافل دي د الله نه. یسألون ایان یوم الدین، تپوسونه کوي چې کله به یې ورځ د حساب کتاب. او تپوس دا په یو څو قسمه. یو تپوس هغې چې انسان ټوغې کوي، نو دا کم تپوس چې به دوی کوو دا د ټوغو دپاره و. پیغمبر نه به تپوس وکړه دا ورځ به کله راځي، نو دا نه چې د هغوی په دې ورځ باندې ایمان و، بلکې دا خو هغوی یوه ټوغه کوله چې دا ورځ به کله راشي. یوم هم علی النار یفتنون، په هغه ورځ چې دوی به په اور باندې سېزلی کېږي. او دوی ته پته ولګي چې پیغمبر چې کومه خبره کوله نو دا رښتیا وه او دا صحیح وه. ذوقوا فتنتکم، وسکئ عذاب ستاسو. هذا الذي كنتم به تستعجلون، دا هغه شی دی چې تاسو به په تادۍ سره وختو. دا هغه ورځ دی چې تاسو به مخه تپوسونه کول. او دا هغه عذاب دی چې دوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بار بار وایي که ته رښتینی نو د عذاب دی راشي. او دا د مکې د مشرکینو او د هغوی نه مخکې چې کوم کافرانو دغه ټولو د عادت چې د پیغمبرانو ته به دا خبره کوله که ته رښتینی نو د عذاب دی راشي.
نو الله سبحانه وتعالی وایي چې موږ به ورته دا خبره وکړو په آخرت کې چې اوس وسکئ دا خپل عذاب او دا هغه عذاب دی او هغه ورځ دی چې تاسو په تادۍ سره وخته په مخه هم تپوسونه کول او د تپوسونه هم د هغوی داسې یو ټوغه غونته کې وه. اوس الله سبحانه وتعالی زیری ورکوي هغه کسانو ته چې په دنیا کې د تقوا ژوند تېر کړی او په آخرت باندې د هغوی ایمان و آخرت یې منو پیغمبر یې منو د قرآن یې منو او د شریعت مطابق ژوند یې تېر کړی دی. الله اوس د هغه خلکو تذکره کوي او دا خبره موږ مخکې بیان کړې چې د قرآن دا قانون دی چې جهنمیان ذکر کړي نو په هغو پسې جنتیان ذکر کوي او چې جنتیان ذکر کړي نو په هغې پسې جهنمیان ذکر کوي او د دې لپاره چې انسان ژوند تېروي په منځ د امید او د یره کې د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه به یریږي او د الله سبحانه وتعالی د رحمت تمه به هم ساتي امید به ساتي او دا خلک په ګمراهۍ دي څوک چې صرف د الله نه یریږي او تمه نه ساتي او یا چې صرف د الله نه تمې امیدونه ساتي او یریږي نه دم په ګمراهۍ دي. نو جنت هم شته او جهنم هم شته او د هر یو دپاره الله سبحانه وتعالی خپل خلک پیدا کړي. إن المتقين في جنات وعيون یقینا متقیان با په جنتونو او چینو کې آخذین ما آتاهم ربهم اغستون کی بی اغسلر چی ورکی دوی تا رب دوی کم نعمتونه چې دوی ته رب العالمین د طرف نه ملاویږي د هغې نه به مزې اخلي قسمه قسم نعمتونه به چې هغه موږ سره مخکې په ډېرو درسونو کې تفصیلا هغه تذکره تېره شوې ده جنتیانو نعمتونه. نو دې ځکه الله لنډه خبره دغه کړې ده چې اغستونکي به یې هغه څه لره چې دوی رب به دوی ته ورکوي ولې دا هر څه به الله دوی له ورکوي. اوس الله سبحانه وتعالی د هغوی هغه صفات بیانوي او دا صفات چې کله تاسو په ځان کې راولئ نو دغه نعمتونه تاسو ته میلاوېدی شي. د جنتیانو خپل صفات دي خاص اعمال د هغې کړي د الله وله جنت ورکړی او د جهنمیانو خپل صفات دي چې د هغې د لاسه هغوی جهنم ته تلي. نو د مسلمان طریقه دا ده چې دی کله د جنتیانو تذکره واوري نو بیا د هغوی په صفاتو پسې ګرځي صرف په دې کار نه کېږي چې ته د جنتیانو تذکره واوري او په سترګو کې اوښکې راولي او یاره څه خواږه نعمتونه دي او څه اوچت خلک دي. دا اوچت خلک چې به د اوچتو نعمتونو کې دي خو د څه د لاسې دي که نه ته به کوشش کوې چې هغه صفات معلوم کړي د قرآن او حدیث نه چې دا کوم صفات دي چې د هغې د لاسه دا انسانان جنت ته رسېدلي چې موږ هم په ځان کې راولو او صرف په دې کار نه کېږي چې د جهنم تذکره واورې وویرېږي او سترګو کې د اوښکې راشي چې دا ډېر سخت عذاب دی دا څه بدبخته خلک دي په دې کار نه کېږي چې کله ته د جهنم تذکره واورې نو بیا به ته کوشش کوې چې هغه اسباب ولټوې د کمې د لاسې چې دا خلک جهنم ته تللي دي نو ځان به ترې لرې ساتي. دا د مؤمن طریقه ده صرف په دغه اورېدو سره کار نه کېږي. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه الله د مؤمنانو شان ذکر کړی چې هغوی خبر اوري نو به یې تابعداري کوي به پې عمل کوي او صرف یو خبرې ته کېناسته او محض اورېده داسې دومره غټه خبره خو نه. نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی اوس د متقیانو هغه صفات را نقل کوي چې د څه د لاسه دوی جنت ته تلي. نو یو صفت یې دا دی انهم كانوا قبل ذلك محسنین یقینا دوی مخکې د دې نه نیکي کوونکي مخکې د دې نه یعنې په دنیا کې. دا خبره موږ په تېر شوي درسونو کې ذکر کړی و چې د جنتیان چې جنت ته ځي نو هغوی اعمال کړي کوشش یې کړی کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه الله یې خورئ او څکئ په خوشحالۍ سره مبارک دي تاسو ته نعمتونه په دې وجې چې تاسو په تېر شویو ورځو کې اعمال کړي. نو دا خلک چې جنت ته راغلي دوی نیکیانې کړي احسان پکې دننه پروت او احسان یو د خالق سره او بل د مخلوق سره. نو د مخلوق سره احسان دا دی چې ته د هغوی حق ادا کړي د هغوی سره نیکي وکړي د هغوی سره ښېګړه وکړي او د الله سره احسان دا دی چې ته د هغه بندګي په توجه سره وکړي. حدیث کې راځي احسان دې ته وایي چې ته د الله داسې بندګي وکړي لکه ته چې الله وینې داسې په توجه سره لکه ته چې الله وینې. نو چې دا به ډېر کم خلک چې دې درجې ته به رسېدلي چې هغوی به د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي داسې لکه دوی چې الله وینې او رسول صلی الله علیه وسلم که دغه درجه کې نه نو بیا په دې درجه کې
کم سے کم چې د سوچي چې الله مایني د 2 درجې د احسان دي او دوانم به یو بل کې فرق لري یو چته د بل لګ کمزوري ده خو بس خلک دي چې هغه دي احسان دي درجې ته سره رسیدلی نه پاتې ده چې بدی کې د اوچتي درجې ته ورسي الله وی دغه خلک چې کم جنتیان دي دوی د مخلوق سره احسان کوونکي نو د الله سره احسان کوونکي د الله سره احسان دادي چې تر الله دې سي بندګي کې لکه څنګه چې تاسو ویلي او د الله بندګي په توجه سره وکي لکه ته چې الله یې او کده غنین الله تعالی ګوره دوی د احسان پر درجه کې د مخ کی صفت ته ګوره كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودوی لکشان د شپې نه چې ود کېدو به د شپې به لکشان ود کېدو دغه احسان دی لکه ته چې الله یې نو دوی به په دې عبادت کې دومره توجه چې د شپې به دوی لږ ساعت ود کېدو او تهجد د صفت د مؤمن خاص صفت دی او په دې باندې ما مخکې تفصیلی خبرې کړې په ډېرو درسونو کې نه هلته تفصیل واورئ خو دلته صرف اشاره چې د څومره اوچت عبادت الله د جنتیانو یو صفت ذکر کړی چې دوی به د شپې ډېر لږ وده کېدو عبدالله بن سلام رضی الله عنه او مشهور حدیث دی وی رسول الله وی چې یا ایها الناس اطعموا الطعام خلکو خوراک ورکوي په خلکو باندې خوراک خوروي خاص کر په غریبانو په یتیمانو محتاجانو باندې وصلوا الارحام او رشتي خپل ساتي رشتي پالي رشتي مو ماتوي وافشوا السلام او بخپل منځ کې د سلام خور کوي سلامونه په یو بل ډیر اچوي وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې موږ کوي په وخت کې چې خلک د پرتي تدخل الجنه بسلام تاسو به جنت تم په سلامتی سره نه نوځي خپه اسانی سره ته جنت ته تللی شي چې کله دا صفات پتا کې د نه بای یو صفت ده وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې موږ کوي چې خلک د پرتي الله سبحانه وتعالى چې انسان له دومره اوچت مقام ورکینو د اسنه ورکې د بدی ځکه چې خلک د پراته دي خلک د تلایانو نه مزي اخلي د بړستانو نه نسوک د خزونه او جمع دي او د بګره پاسېدل رب العالمین ته ولاړی پرې تور تیار کې د تلای پر خو دي اکثر جمع ګړزيږي د جامع ګړزيږي د جسم رپی او د بیا رب العالمین ته ولاړی نو بدی انسان کې اوچت صفات دي نه ذکر الله د اوچت مقام ورکې حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ان فی الجنه غرفا په جنت کې دي کمرې دي یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها چې هغه کمرې چې دنه بګی کینه بهر چې سړي ابره تخکاری او چې بهر چې کینه او چې بهر کینه دنه کمرې به تخکاری داسي فرقیږي د کمرې داسي صفات ابو موسی اشعری رضی الله عنه لمن هي یا رسول الله یا رسول الله کمرې به چاته ملاوي نو رسول الله متي لمن الان الكلام څوک چې خبرې کوي نو پستی خبرې کوي اخلاق مزداري اولنی صفت به د خلکو کې داري چې خبرې د غوي پستی اخلاقی مزدار واطعم الطعام او خلکو له خوراک ورکي وبات لله قائما والناس نيام او د شپې د الله ته ولړي او خلکو د پراته د دې له سبب الله سبحانه وتعالى دوی له اوچتي کمرې ورک حدیث کې راځي امام حاکم امام بیهقی رحمه الله راوړي اتاني جبريل رسول الله جبريل عليه السلام په ما بشرا او دې حدیث ته وکي سم عجیب ده رسول الله په ما بس جبريل لا وما تويجي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت اے محمد صلی الله علیه وسلم چې څومره ژوند تیر که خدای ساته چې ته مړ کې عش ما شئت فإنك ميت لازم به مړ کې وسړي سل کاله 200 300 زر کاله عمر د مرګ بوله لازم راشي واحبب من شئت فإنك مفارقه او د چا سره چې محبت کې کوو خدای ساته چې لازم به ورس پرې دی د چا سره چې محبت کې کوا خدا خبر اوسره پزړه باندې ولي کې چې ته لازم پرې دی واعمل ما شئت فانك مجزي به او چې کم عمل دی خو هغه کوا خدای ساته چې د قیامت پر ورځ به ته بدله ملوي که ښه عمل کې او که بد عمل کې ستا مرزي ده الله رته نه غلاروم خوري ده او که ګلاري ته خوري چې د جهنم لار ده او د جنت لار ده نو دغه نزان ساتي او په دې باندې زی مستغمخ خپل مرزي بیا ورته جبريل عليه السلام ویو دې لپاره موږ د حدیث راوړو واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل او د ساتوي یقینا د مؤمن عزت چې دغه په تهجد کې دنه پروت
کله چې مؤمن تهجد پابندي کوي او د شپې ولاړی الله سبحانه وتعالی ولا عزت ورکوي. یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل امام ترمذی راوړی رسول سموي علیکم بقیام الليل د قیام الليل او د شپې د مونځ په ځای لازم کړئ فانه دأب الصالحین قبلکم واذا څومره نیکان خلک چې مخکې تیر شوي د هغوی طریقه وه مخکینی چې کوم نیکان خلک هغوی به هم د شپې مونځونه کول او د دې د لاسه ګناهونه الله ریجي رسول سموي او د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی د انسانانو د مقام اوچتوي. نو تهجد د مونځ چې دا تاسو نه چې د پاتې نشي خیر 2 رکعاته کوه خیر 4 رکعاته کوه خو کوې ته د مؤمن صفت دی که ته دغه جنت غواړې. نو یو صفت د هغوی دا دی کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون ودوی لږ شان د شپې نه چې وده کېدو به ځکه الله وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله وایي د هغوی د اړخونه او د هغوی د جسمونه چې د بتولانو ډېر نه لګي لکه چې هغوی د شپې ولاړې رب العالمین ته او دا د منافق صفت دی په روایتونو کې داسې راغلی چې دا د منافق صفت دی چې د شپې د لرګي په شان پروت او سهار له بیا په بازارونو کې او په لارو کوڅو کې چغې چغارې وایي د انسان منافق دی. وبالاسحار هم یستغفرون او په وخت د پیشمنی کې به دوی بخانه غوښته. تهجد مونځ کوي چې کله بیا د سحر د ټیم رانږدې شي سحر د مانځه ده نو په دغه ټیم کې بیا بخانې غواړي. ولې ځکه چې حدیث کې درجه معروف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله تعالی ينزل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير. الله سبحانه وتعالی هر شپه د دنیا د اسمان ته راکوزي کله چې د شپې د اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي. الله سبحانه وتعالی څنګه چې هغه د شان سره ښایي دنیا د اسمان ته راکوزي او دا وی هل من تائب فاتوب علیه څوک توبه وباسي چې زه ورله توبه قبوله کړم هل من مستغفر فاغفر له څوک بخانه غواړي چې بخانه ورته وکړم هل من سائل فيعطى سؤله څوک څه غواړي چې زه ورله ورکړم حتی يطلع الفجر رسول زموږ تر دې چې سحر راوخیږي. نو ځکه په دې ټیم کې د نیکان خلک چې دی دغه ټیم کې د دعاګانو له زور ډېر ورکوي او د بخانې له او د استغفار له. بعض مفسرین د فایده ذکر کوي چې کله د یوسف علیه السلام رونو ته پته ولګېده چې موږ دا کار غلط کړی بیا پښیمانو د خپل پلار ته ووایي چې زموږ دپاره بخانه غواړه نو هغه ورته ووایي سوف استغفر لکم ربي زه به بخانه غواړم ستاسو دپاره. نو پاټۍ مې ونه غوښته وایي زه به تاسو له وغواړم. مفسرین دا لیکي چې هغه بیا دا بخانه لیټ کړی دی ته چې دغه پېشمني په دې ټیم کې بوله بخانه وغواړم. نو په دغه ټیم کې کم ټیم چې د دعاګانو د قبلېدو لپاره ټیم کې موږ وده پراته یو کمبل هم په ځان راچولي او بیا وروسته په دغې پسې ګرځو چې زموږ د دعاګانې ولې نه قبلېږي زموږ په ژوند کې برکت ولې نشته. نو دی بل صفت شو. یو بل صفت دا دی وفي أموالهم حق للسائل والمحروم او په مالونو د دوی کې حقو د پاره د سوال کوونکي او د نه سوال کوونکي. د دوی په مال کې حقو د حق به لازم ورکو د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو زکات صدقې خیراتونه دا به ورکول. نو بیا یو سائل چې سوال کوي واضح سړي ته وایي چې زه غریب یم او ما ته دا مسله ده هغوی له دوی مال ورکوي. والمحروم او هغه انسان له مال ورکوي چې هغه غریب محروم پاتې شوی دی د لاسه چې هغه د چا نه څه نه غواړي نو خلک پرې ګمان کوي چې دا مالدار دی. نو داسې خلک شته چې هغوی د خپل عزت خیال ساتي چا ته څه نشي ویلی چې ماله دا راکړه. نو دا مؤمنان او دا متقیان د دغه خلکو هم خیال ساتي او مؤمن له پکار دي ځان هوښیار ساتي. هغه داسې چې ستا په خوا کې یو سړی اوسېږي او تا ته پته لري چې دی غریب دی خو هغه تا ته څه وایي نه ته دې انتظار کې مه کښېنه چې تا ته به څه وایي بلکې ته د هغې نه مخکې چې تا ته څه ووایي ته هغه له هغه سره مرسته وکړه او هغه سره منډه ووه. موږ کې دا مرض دی چې دغه انتظار باندې ناست یو چې څوک به راته وایي چې زه غریب او فقیر یم ماله دا راکړه نو بیا به له موږ لږ څه ورکړو که ښه سړی نور دی یو سړي به موږ ته ښه پته کولاو موږ ته پته لګي چې دا سړی غریب دی خو دې څه غوښتی نه شي نه چاته څه ویلی شي ځکه شرم او حیا پکې ده. نو د متقیان دوی له هم مال ورکوي او دغو له هم ورکوي. وفي الأرض آيات للموقنين
او پس مکه کې نخې دي د پاره د یقین کوونکو. اوس الله سبحانه وتعالی خپل قدرت نخې ذکر کوي او په دې مسله باندې ما په دې مخکې ورځو کې درس کړو د الله سبحانه وتعالی په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کول. هغه درس هغه تفصیلی درس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون او په نفسونو ستاسو کې هم نښې دي آیانو نه ګورئ تاسو. الله ډېر لرې مزئ خپل ځانونو ته وګورئ په تاسو کې هم د الله د قدرت غټې غټې نښې پرتې. وفي السماء رزقكم او په اسمان کې رزق ستاسو دی. وما توعدون او هغه څه چې تاسو سره وعده شوي ده په اسمان کې رزق دی ستاسو. نو رزق لیکلی شوی دی هلته په تقدیر کې ابه موږ ته میلاویږي چې څومره لیکلی شوی الله موږ له لازم راکوي. نو غم مه کوه. وفي السماء رزقكم په اسمان کې ستا رزق شته. او بعض علما دا وایي چې وفي السماء رزقكم یعنې وفي السماء رزقكم وایي دلته مراد چې باران دی، یعنې باران د بره نه کېږي دلته تاسو له الله رزق درکړي. وما توعدون او هغه څه چې تاسو سره واده کېږي جنت هم بره دی. نو د جهنم او د عذابونو د فیصلې دغه ټیم مراد دی بعض علما وایي ځکه چې هغه هم هلته لیکلی شوي. فورب السماء والأرض بس قسم دے پر رب د اسمان او ځمکه باندې الله بخپل ځان قسم وخوري. انه لحق مثل ما انکم تنطقون یقینا دا قیامت حق دی پشان داغي چې تاسو خبرې کوي. الله دا قیامت بدیسي یقینا راځي لکه څنګه چې اوس تاسو لګي خبرې کوي. او دا د عربو محاوره ده مشهوره چې هغوی د خپل خبرې د یقیني کولو لپاره به یو بل ته داسې وي دا خبره داسې حق ده لکه څنګه چې اوس ته دا خبرې کوي لکه څنګه چې اوس ته لګي او دا خبره داسې حق ده لکه څنګه چې اوس ته دلته ناسي. الله وایي د قیامت به دغه شان راځي داسې حق ده داسې یقیني ده لکه اوس چې ستا په د خپلو خبرو یقین دی دغه شان به د قیامت راځي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين آیا راغل دی تا خبر د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزت منو. و دې ځکه الله سبحانه وتعالی و د دې ځنه الله سبحانه وتعالی د پخوانو امتونو واقعات راوړي د دې لپاره چې الله پکې د پیغمبر تسلی کوي چې پیغمبر یوازې ته نه چې خلک ستا مخالفت کوي ستانه مخکې دي چې خلک تیر شوي بل دا چې الله سبحانه وتعالی پکې دا خبره ثابتوي چې بعث بعد الموت شتي او بل پکې دا خبره الله ثابتوي چې څوک زما بندګي نه کوي نو هغه به داسې هلاک کېږي لکه څنګه چې د مخکینی امتونه ما تباه کړي. ابراهیم علیه السلام پسې میلمانه راغلي او دا واقعه موږ مخکې ذکر کړی او دغه میلمانه چې نو د ملایکو جبرئیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام او د خکولی الکانو په شکل کې راغلي سم خکولی الکان نو دوی رالو په ابراهیم علیه السلام پس الله ډېر عزتمن میلمانه و هغه عزتمن به لازم ځکه چې ملایکو بیا په ملایکو کې د مشران اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما کله چې داخل شو دوی باغ باندې نو وی سلام کو منګه د مؤمن شان دی. سلام نه مخکې دا نه وي چې بخیر علی والله دی وبخو اهلا وسهلا او ګډ مارنینګ او ګډ ایونینګ سبا چلی مسلمان طریقه دار چې د سلام اچي. نو څنګه چې د میلمانه د ابراهیم علیه السلام ورننه وته نو اول کاری دا وکړو وی سلام کو موږ پتا باندې سلام واچو. قال سلام ويا غبت سدي سلامي هغه د سلام جواب ورکړه. دا د مؤمن شان دی چې کله به څوک سلام واچي هغه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نه دا بعض خلک زمونږ د غلطي کوي چې څوک به سلام واچي هغه ته په خیر علي ها وعلیکم السلام وای به دغه نه بد په خیر علي وته څه خبره نه هم کې دعا سلام پکاري. قوم منکرون قوم ناشنا دی د ځان سره دا خبره وکړه
چې دا ملمانو خو ناشنا او دغه ملمانه خو ملمانو ته مخامخ څوک دي نه چې تاسو ناشنا او تاسو رقم زی راغلی او څنګه راغلی خو بس کې نه ولي. اوس د ملمستیا آداب زده کړه د ابراهیم علیه السلام. فراغ إلى أهله فجادد بعجل سمين نو پټ لاړو اهل خپلت نو راوړو یو سخه چاق پټ لاړو خپل کور ته دنه هغه سره کېناستو به کور ته نغول یو سخه راوړو د خوراک د پاره چاق بالکل چاق. الله سبحانه وتعالى په سورۃ هود کې دغه واقعه راوړل. په سورۃ هود کې الله وی فما لبث جاء بعجل حنين الله وخت تیر نکو په لک سات کې راوړو سخه ورید کړي شوی. نو اولنې ادب د ملمستیا ده چې د ملمنه به ته پوښتنه نه کوي چې ته خوري او کنه خوري. دا باز کې سم په چور چیرې وبسو کې پروت راوالو اکه ډوډۍ راوالو تخپل اندازه ولګو کبل پرز دا ټیم د روټي نه یو غالبا اندازه ګومان ستدای چې د سړي روټي خړلې ده او ته حالات معلوم دي نو بیا چې روټي نه بعد خلک سکه غولوک کنه دا ټیم د ډوډۍ دی به باز په سور شي سړ به تو غري سره وایلو نو څوک خو سویل نه چې سره واله خو ته سو کنه به بیا مخې تخپل کارو کی تخپل کار کوغه خپل کار کې ابراهيم عليه السلام خپل کارو کنه خیر راوړو نو چاق خیر راوړو نو دویمه فائدہ ده چې په ملمه باندې بخښه خوره. یو فائدہ ده چې ملمنه به ته پوښتنه نه کې تنګي وینه دویم په ملمه باندې بخښه خوره. دا به نه کې چې کور ته ورشو چې کوم دې زوړ سالم پروت یا پالتو شي پروت یا ولا راوړ نه لاړ بشي نو چې خسرت ملو شو هغه راوړ. فقربه اليهم نو نږدې کو هغه دوی ته تدریم ادب دی. ډوډۍ دلری نه دی خو دې چغو ته تاسو راځي بلکې ډوډۍ هغه ته نږدې کې خو ده نغسخه ویړو ورت کړی شوی سخه هغه غوی ته مخې ته کېخو. قال الا تاكلون ورته وی ایا نه خورئ تاسو. ادب ګور دي شوتونی چې خورئ کنه دي شوتونی امر ونکو ته پوښتنه دي کوي تاسو نه خورئ نه. دا ادب او اخلاق زده کې د ابراهيم عليه السلام نه اجمل مستیا خلک څنګه نه. الله سبحانه وتعالى په سورۃ هود کې دا خبره کړې فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم وی هر کله چې ولیدو چې لاسونه دا غوي نه رسیدل خوراک ته نو د خلک ناشنا وګڼل. ملائکه خوراک نه کوي کنه د دوه سخه خو د مخې ته او تاسو خورینه او د غوي لاسونه مخې ته ناراضي یعنی خوراک نه کوي. الله سبحانه وتعالى وی فاوجس منهم خيفه نو پټ کړه دا غوي نه یره پزړه کې ویل چې دا خلکو ناشنا خلک یو هم اول پر ولیدو بل وزده چې خوراکوم نه کوي ناغوت وی قالوا لا تخف ويغوي ميريغا وبشروا بغلام عليم او زيري ورکو غته بالک په سره موږ زیری دراغلیو یریګه ما موږ ملائک ادیره پر راغلی تعالی زیری درکړي زوی د چا زیری ول ورکو اسحاق علیه السلام داغه زیری ول ورکو په کوم ټیم کې چې زیری ورکو نو په دغه کې ساره د 9 کالو دی او کوم سلو ابراهيم عليه السلام د سلو کالو یا سره پاس سلو کالو په هغه ټیم کې زیری ورکو او د دین مخ کې د ابراهيم عليه السلام یو زوی شتي دغه څوک دی اسماعیل علیه السلام هغه د هاجری زوی په دې کې د زیری د اسحاق مبارک اسحاق علیه السلام نجکل هغه د زیری ورکو فاقبلت امراته في صرا ورمخه مخشوا خزدغه پچغه کې فصكت وجهها نوي وهو مخبل وقالت عجوز عقيم او وی زخو بډیم شنده مخ خپلو تاسو خیال کړی د خزي چې کله تعجب کړي خپل مخ وي نه تندیل او د مخلص په رجل علوي زما بلا بچي کی زه بډای تعجب کړه. او په سورۃ هود کې الله سبحانه وتعالى په سورۃ هود کې الله دا خبرم کړی دا
قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ويغي تعجبي وكوچ آیا زب بچیر اولما او زب بودیم او دا خاوند هذا بعلي شيخ دا زن بودای ان هذا لشيء عجيب یقینا دا خو ناشنا خبره تاسو وکړه ناغو ته تعجبین من امر الله تتعجب کې د کار د الله نه الله خو هر څه کولای شي نو ځکه ولدي کې جواب ورکو قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ويدوي دغس بيتا ويلدي ربستا يقينا غا حكمة ولا پوده ستارب ويلدي غا پوده بخبل کار باني ناغه د پته لري چې څنګه به تاسو له بچی درکې او څنګه باندې درکې دی باندې الله پوه ابراهيم عليه السلام په ځل کې دا خبر رااله چې زده خو سیده خو چې ملائک دومره ډیر راغلي دي نو یوازې د زیری د پر دومره خلک نه راشي خو بل څه چل وي نو ځکه دې تاسو کو قال فما خطبكم ايها المرسلون ويدا نو سده لوی کار ستاسو را لګلې شو ساسو بل څه غټ کارو مشتي یوازې دانه هغه ته خبره واضح وکړه قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ويغوي يقينا منغرا لګلې شوی یو قوم مجرمانو ته اسوکتي لوط علیہ السلام قوم موږ دا غوې د تبعید لپاره راغلیو نو پتا باندې دي چې تیر شو طالب زیری درکو او غوې به تباکو د الله سبحانه وتعالى کارونه یې دي هم په دغه ملائکه ابراهيم عليه السلام له زیر ورکو هم په دغه ملائکه باندې به اوس د غوي د لوط عليه السلام د قوم تبا کوي لنرسل عليهم حجارة من طين دې د پاره چې راولي ګو باغوي باندې کاڼي د خټې نه جوړ شوي مسومة عند ربك للمسرفين چې نشاندار دي بنز دربستا د پاره د زیاتی کوونکو په هر کاڼي باندې نوم لیکل شي او دغه واقعه مونږه ذکر کړی د لوط علیه السلام تذکره په قران کې د ملائک بیا ته تلی او بیا غویرالو چې زموږ د لکان په کار دی بیا الله سبحانه وتعالى غوی تبا کړو چې د زید دغه تفصیل نه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نرويست المنغا سوق چې بدی کلی کیو د مؤمنان سوق بدغه کلی کی لوط علیہ السلام دا غلونه فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نو نموندو منگا بدغ کلی کی سیوا د یوی کوټی د مسلمانانو نا الله بټول کلی کی یو کوټو د مسلمانانو الله اکبر اباز مونږ ته وی شیخ ستویر فلیدین کونه کلی کو زی واځي منه خلک کما مړکی او ته ماته چې په قران او حدیث باندې عمل کوو خلک خو ټول وی چې دا یو وابي راغلی دی کلیته الله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين په ټول کلی کې یو کوټه د مسلمانانو او پای کې لوط علیہ السلام یوازې او دا غلونه دي ته ایمان دي ته مسلمانان دا سوچ باندې کې چې څوک را سره مرګري دي څوک نه دي او کلی کې څومره خلک دي څومره نه تخپل کار کوا خپل دعوت چلاو خپل بندګي د الله سبحانه وتعالى کوا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم او پری خودو منگا بدی کی او پری خودا منگا بدی کی نخا د پار دا کسانو چیریږي د عذاب دردناک نه الله یو کله منگا یو نخو ګرځول دي خلکو د پار کم چې الله د عذاب نه یری وفي موسى او نخدا بواقع موسى عليه السلام كي إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين كالتي ولقوا منغاغا فرعون تبدل الخكار سرا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون نووردو بطاقت خبل أو ويوي دا جادو گرديالي ونيدي دا واقع موږ صرف ترجمه وکړو دا واقع تاسو ته معلومي زه په قرآن کې سره هغه تفصیل بار نشي کوله د دې ځکه الله اشاره کوي صرف واقع د موسی او د فرعون چې موسی عليه السلام مالک له فرعون ته بخکار دلیلونو سره هغه په جواب کې وی چې دا جادوګر دی یا لیونه
فأخذناه وجنوده نراوني ومنغ فرعون أو لخكر داغا فنبذناهم في اليم وهو مليم نغزار کرو منغاوي پدریاب کی او دے ملامت کون کے او خپل ځان لره کم ټیم کې چې بتبعی رااله نو ځان ملامت کوو چې ولې ته ایمان نه راوړو نن لاړې غرق شي وفي عاد أو بعديان كهم نخدا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم كلا چراولي كلا منغ باغوي باندي سلي شندا يعني ببركتا خير نو باغ سلي كده غيد الله صلى الله عليه عاديان چې الله غوي تسوک لګلو هود عليه السلام ما تذر من شيء أتت عليه نيبري خودو الشيء چرات لب پاغيباني إلا جعلته كالرميم مگر وبي گرزو پشان داڑو کی زر مزور ورسيليو وفي ثمود أو بسموديانو كي هم نخشتي إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين كالتي ولشوا غيتا فايدي واخلي تريا واخبورين سموديان دوی پیغمبر سنوم دی صالح علیہ السلام کله چې دوی د او خلاله کړه نو دوی ته ویل شو چې 3 ورځې مزي واخلي فعتوا عن امر ربهم ندوینا فرمانی وکړه د حکم در بخپلنا فاخذتهم الصاعقه نراوني والدوی لرا سختندر یا سختی چغی وهم ينظرون او دوی یوبلتا کتل فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين نو طاقت نلرو دوی د پاسیدو او نو دوی بدلا غستون کی خپل طاقت نلرو الله دې تبا کړو پراتو د غشنه الله ویني زمونږ نه بدلا غستې شو وقوم نوح من قبل او تبا کړه دې منګه قوم د نوح عليه السلام مخکې د دوینا انهم كانوا قوما فاسقين یقینا هو قومنا فرمانا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون او اسمان جوړ کړه دې منګه پتاقت سره او یقینا منګه فراخون کی داغیو بأيد دلاله سنشتي څنګه دغه د شان سره خای خو دې کې مراد طاقت ته الله موږ د اسمان پیدا کړی دی په خپل طاقت وإنا لموسعون او موږ فراخون کی داغیو اسمانونه د کیناری چې د وسمرو روزیتی او دا خبره اوس د ساينسدانانو مرخکاره کړي او تسلیم کړي ده چې د کائناتو کې وخت په وخت پر اخر راځي نو د اسمانونو چې د دې د کیناری رورو د پراخ کیږي غټي نو دې ځکه الله د خبرې ته اشاره کړي والارض فرشناها او زمکا خور کړي د منګه فنعم الماهدون نخا خورون کیو منګه ومن كل شيء خلقنا زوجين او د هر شي نه پیدا کړي د منګه جوړي لعلكم تذكرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ د هر شي نه الله دو جوړې پیدا کړي نر او ماده خوږ او تریخ اسمان او زمکه دنیا او آخرت سړی او ښځه نو دا په حیواناتو کې دي په جماداتو کې دي په بوټو کې دي په هر څه کې الله دو جوړې پیدا کړي او دې لپاره الله چې تاسو نصیحت واخلئ ففروا الى الله نو تختی تاسو د الله طرف ته چې خپل رب مو پیژندو چې دومره زور ور دی الله ویني بیا سې انتظار کوي بیا منډه کوي دغه طرف ته ځکه دا خبره ساتي د سې چې نه چیریږي دغه نه بلري منډه وي او د الله نه چیریږي نو دغه طرف ته منډه وي ځکه دې کې ففروا الى الله د الله طرف ته منډه وای إني لكم منه نذير مبين يقينا زتا سلرا داغد طرفنا يرى دركون كيخ كاريما
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر او مگر زوی د الله سره حقدار د بندګۍ بل انی لکم منه نذیر مبین یقینا زتا سره داغه د طرف نه ير درکون کې ښکار یما كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول دغشان ندر اغلا کسانو ته چې مخکې د دوی نه هیڅ پیغمبر الا قالوا ساحر او مجنون مگر ویلو دوی جادوګر دی یا لیونه دی. الله وی د دې مشرکین مخکې چې چاته موږ پیغمبران لګري دي نه غوي تم دغه پیغمبرانو تم دغه قومونو سویلي دي یا به ته جادوګر وي یا به ته لیونه. ساجيبه خبره کې الله اتواصوا به ايد یو بل توصیت کړي دي په دې خبره. الله دې ذکر لګي دي ټول چې یو بل سره اتفاق کړي چې پیغمبر راشي حق بیانې موږ ته سوایو موږ به چې د لیونه کله به چې د کوډګر دی او کله به چې د جادوګر دی. نبی الله وی بل هم قوم طاغون بلکې دوی یو قوم دې سرکشان فتول عنهم نو مخواړه د دوی نه یعنی په خسته طریقې سره دوی نه مخواړه دوی د کنزلو جواب مور کوه خپل دعوت جاری ساته. ګوره کله چې تاسو حق بیانوي نو دښمنی به سره خلک ډیره کوي قسمه قسم خبرې به خلک کوي ته دې ټول خلکو د خبرونه به مخاړي خپل کار به مخې ته بوزي او کدي سیدار چا خبرې ته ودرېږي او سوچ پکې کې چې دولي ماته دا خبر وکړه ولي کنځلي وکړه ولي بدر دی ولي ماته کاګه وکړو ولي ماته ورانو کړو ته بچ ته خپل حق بیان نه کوي دعوت په مخې ته لاړ نشي نو خلک پرې دوا ځکه دا مشهور خبره ده چې څوک دا وایي چې ټول خلک راضي کوم نو دا سړی قمقل لیونه شي ځکه چې ټول خلک چیرته ناراضي کی لازم به څوک خپي او څوک بسې اب راضي تخپل کار کوو کوشش کوو چې الله دې ناراضي شي او چې الله دې ناراضي شونه دا مخلوق به درنه هم راضي شي او چې دا مخلوق دې ناراضي او چې الله ناراضي نو هیڅ نه ګټلي او نه تاسو رسشتي نزك الله فتولى عنهم مخواړه ودوینه فما انت بملوم نو نیت ملامت کړی شوی یعنی کته دوی نه مخواړه نو په دې باندې ملامت کړی شوی نه ځکه چې نصیحت خو تا کړی مخواړه خدا کار به جاری ساتي وذکر او نصیحت کوا فإن الذکرى تنفع المؤمنین یقینا نصیحت فائدہ ورکي مؤمنانو ته پیغمبر نصیحت کوا نصیحت پنه پری نصیحت مسلمانانو له فائدہ ورکي مؤمنانو له فائدہ ورکي نو بخپله به کې دنه دا خبر رااله چې یو سړی د نصیحت نه فائدہ وانه خلی نو دا سړی د پزام باندې وېری چې کوم سړی باندې قران او حدیث اثر نه کوي قران او حدیث باندې ولکیږي او دماغ شان دی جون نه بدلی د پزام باندې وېری نه د داعی کار دی نصیحت کول او د مؤمن چې کوم یوري دغه کارداري چې نصیحت سکی دا قبول کی وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون او ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې د پاره چې بندګي وکي زما د ټول مقصد دې د هر څه د پیدایش د الله سبحانه وتعالى بندګي کول موږ دې لپاره ګورنی پیدا چې د خزیو ساتو بچیو ساتو خېټه ډکی کو کورونه جوړ کو دې لپاره ګورې موږ نه دغه جون خو زناورم تیرې نو به موږ په زناورو کې فرق څه شو زناورم خېټه ساتي کنه ساتي زناور خېټه خزناورم شهوت پوره کوي نه شهوت هغه پوره کوي خېټه هغه ډکې او شهوت منګم پوره کوي خېټه منګم ډکو صرف دغه پوره ودرېګو او خبره ختم شي به موږ زناورو کې فرق څه پاتې شو موږ د غوي پېښان شو فرق دا دی چې موږ د الله سبحانه وتعالى بندګي وکړو اصل مقصد دنیا ته راتلو هغه پیژنې هغه دی د الله سبحانه وتعالى بندګي کول او د دنیا ګټل او د رزق ګټل د یو ضرورت دی نو په ضرورت او په مقصد کې فرق پیژنې مقصد یعنی د انسان هدفي او ضرورت چې څومره ضرورت محسوسيږي خلک یې کوي لکه ته چې ډاکټر لور شي او تعالی ترخه دوايي درکې وی علاج دل درکې نو دته ته نو چې علاج په مخه خوره دي څه ته وي وینا د ګولۍ بخوري
دومره ټیمه به خوري یا چې کله تا ته ضرورت محسوسیږي نو د دوايي بس کې نو باغې باندې څوک ځان وجني نه او کله چې بغیر ضرورت د دوايي نه خلک خوري نو اخري څه چلو شي معده خراب شي خپ نقصان کې پریوزي نه دغه د لاس وغټ مرزونه ولګي نو اکثر پکې مړ شي ووري ځکه چې کم شي چې د ضرورت د پر استعمالول پکار وخت به ضرورت استعمال کو دغه شند دنیا چې کله د دنیا بغیر ضرورت بسیتا منډي وهلي او مړې دی بینه او چې لګ نور ډیر شي او لګ نور د دنیا به تباہ او برباد کې او د خپل مقصد بدنه پاتې شي کوم د پر چې الله سبحانه تعالی پیدا کړي د دومره غټ اسمانونه او د زمکه او د غړ غرونه د انسانانو او د پیریان او د سچ پیدا شوی د ټول دغه لپاره پیدا لري چې الله سبحانه تعالی بندگی وشي نو ځکه الله دا خبره کوي ما اريد منهم من رزق نغوالم د دوینا سرزق د دوی د زانونو د پاره وما اريد ان يطعمون او نغوالم د دوینا چې خوراک راکې ماته الله یې مګر دې لپاره نه دی پیدا کړی ځکه چې د عربو د عادتو چې کله به سره غلامانو یو غلام به پیسو باندې واغستو نو باغ باندې به دوه خبرې مقررولې یو دا چې ځان له بم ډوډۍ پیدا کړي او بل بچاله پیدا کړي مالک لبم پیدا کړي الله نه ما دي انسانانو ته دا ویلي چې ځان د پر رزق لټوي یعنی د رزق ساسو په ذمہ شو او نه ما دي انسانانو ته دا ویلي چې مال سره وړي بلکې د انسانانو لم د رزق چې رب العالمین ورکه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقينا الله دير رزق ورکون كده خاوند طاقت مضبوط دا خبره بس راوړه دې لپاره چې انسان ته بندگی زما کو رزق نه بیغمه شي رزق بل څه درکو دا خبره مخکې کړې و یو پیر دوی چې په دې بدوانو کې پوخا یو بدو چې هغه ته چوي چې خبري هغه سيزلو شو وړه ګران شو پلانې شي ګران شو دا ګران شو دا هغه هیڅ خبره نه دا کس وته وي تاسو جيبه سره زره ته چې ګران شو ته هیڅ خبره نه دا هغه ته وي ز په خپل لوز مضبوط ولاړ موغه د چې الله سبحانه تعالی بندگی کول او الله په خپل لوز مضبوط ولاړ لغوي زبر رزق درکو نظم سره د خپل لوز غم د الله لوز ما سره غم نشته خپل لوز پوره کوي نو زوس په دې سوچ کې چې الله د بندگی څنګه سره تورسومه دغه هیڅ خبر نه داري رزق الله راکېږي ګرانی یو کړه کی نو دې ذکر لو ان الله هو الرزاق الله دې سیمه دی ویل چې رازق ان الله رزق ورکون الله ډیر رزق ورکون کې رزاق ویلي نو به ویلي طاقت خاوند طاقت ته چې سوچ پکې کې چې ول الله د رزاق نه بد خبره کې چې خاوند طاقت مطلب دی چې انسان زه رزق در کون کې الله وي نو پسړه کې ته پوښتنه چې الله خو رزق راکې خو موږ ته بر رسیږي څنګه نو ذل قوت المتين زد اوچت طاقت خاونمه د رسول په مادي هر انسان ته الله سبحانه تعالی رزق رسي نو رزق په الله په موت باندې صرف کوشش ته اسباب لټول د اسبابم په شریعت کې شته نو دا خلک په گمراهۍ دي کوم چې صرف دا وایي چې په الله توکل کوي اسباب پرې او دا خلک خو هم په گمراهۍ دي بلکې کله کله په شرک واقع کیږي چې اسباب راوچت کړي د الله سره یو شان کی لکه یو سړی و چې د سعودي عرب وې ځنې نو زه بس خورم که زما دا ګاډی نه وي نو چې ما بس کولای او چې زما دا دکان نه وي نو زما د بچو بګوره سهل وي دا اوس د سید اسباب لټول دي خدا اسباب دومره اعتماد به جوړ کړي چې هغه اسباب د الله سره یو شان کړي چې رزق خاصه الله راکې د عقیده د جوړ شي چې رزق د ګاډي او د بچي او د دکان د مال راکې نو رزق د الله طرف نه او ما ته خپل کوشش کو دومره کوشش وکاو چې خپل آخرت په خراب نه کو چې څومره ته ضرورت کله چې الله د رزق یو دروازه بند کی الله سبحانه تعالی به ته دی وی دروازې په ځای باندې ډېری دروازې کولاو کی رزق غم مکو که یو دروازه بند شي نور سل دروازې به الله کولاو کی الرزق ياتي قدرا على مهل الرزق يأتي قدرا على مهل والمرء مطبوع على حب العجل شاعر وی دا رزق چې په تقدیر کې لیکل شوی لګ لګ راځي خدای انسان د تعدیل ډیر زیاته کوي نو الله ولا لګ مال ورکی سید په مستقبل کې د نورم ملوي دوله خدای غ نورم غواړي اوس الله ولا نه روټي ورکړه نن ته ملو شو کنه دته به سبانی ملوي او بل سبب علم الله ورکی بل سبب علم الله ورکی خدای انسان دا وی چې د هر سماته
په یو ځای میلاو شي چې د هر څه ما سره وې نو تعدي مه کوه، د رزق به تا ته میلاوي او ته به اسباب لټې. پای کې دا واقعه هسې مخې له راله لکه مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور کله چې هغې په خېټه باندې حمل جوړ شو او هغه د قوم نه یېرېده چې قوم به زما باره کې سوی یو ونې ویښ ته یې ډډه لګولې نو الله ورته سوی وهزي الیکي بجذع النخله او وی ته د دې کجوري له سټه چې ده دا ویښ وخوځوه نو تازه کجوري به راولېږي. نه دغه موسم خو د کجورو نه و، الله به کجوري راولېږولې. نو بیا سوال دا دی چې الله ورته ولې وایي چې دا ونه وړقوه؟ هسې خو هم دا موسم د کجورو نه دی، الله ورله کجوري ورکوي نو بغیر د دې ونې ړقولو نه یې ورکولی شو که نه شو؟ ورکولی شو. دی ورته یو سبب وښوي زه خیر ته دا ونه وړقوه. نور دا ونه ړقېدم نه، انسان به څه ونه وړقوي، د کجوري د ونې ویښ به څه وړقوي. خو دا ورته الله یو طریقه وښوه چې یو سبب دی زه ته لاس وړه او کجوري به راشي. نو ته به کوشش کې محنت به کې، خو به د کوشش او محنت کې به خپل آخرت نه تباه کې او دومره څه به کې چې صرف ستا هغه ګزاره پرې روانوي. او دا موږ چې کوم حل شروع کړی دی نو دا ګزاري نه خبرې ډېرې اوړېدلې دي بره، ګزاري نه خبرې اوړېدلې دي ډېرې بره تلي. 10 کمرې کور او 20 کمرې کور او پټي او ګاډي او ویزې او زموږ دا قصې نه ختمېدونکې قصې دي. خو انسان له پکار ده چې دومره کوشش کوي چې د ګزاره پرې رواني، د دغه عزت پې او د د بچو کم ضرورت چې هغه به پوره شي، د دغه د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي په اسانۍ سره وکړي. نو رزق ورکول د چا په لاس کې دي؟ الله په لاس کې. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو مشهور نیک انسان تیر شوی دی په دې امت کې. هغه وی یو پیر زه ډوډۍ ته ناست وم، ډوډۍ مې خوړه نو د غوښې ټوکړې راواغېستې ځان ته مخې ته کېښود، نو په دې کې یو پیشو راغی یو ټوکړې ته وتښتوله، منډې یې کړې. نو ما پسې منډې کړې. نو هغه یو ځای ته ورغی سوړه غونته کې و، هلته یې غوښه کېښوده او پیشو ترې لاړ. نو ما کتو چې دا دلته څه دي چې دا ورته دا کېښوده، نو د هغه سوړه نه یو مار راووتو چې هغه ړون ړون د غوښه یې راواغېسته او بیا یې دننه لاړ. نو هغوی زه په ډېر تعجب کې پرېوتم چې وګوره دا ګوره د یو بل دشمنان دي خو رزق الله په ده باندې راوړي. لکه چې هغه ړون دی ځان له څه کتی نه شي، نو چې دوی له الله ورکوي ما تعالی به نه راکوي. زموږ د یقینونه چې دا ختم شوي دي او د کمزوري ایمانونه کېږي به څه، ته به یې چې د اوسه پورې ده چې ته یو وخت چې ته داسې راغلی په موږ باندې د لوږې. الحمدلله هر ټیم زمونږ دسترخوانونه موږ پکې قصې کوو، دا شی زموږ خوښ دی او دا زموږ خوښ نه دی. او په هغې کې موږ چې دی د لوږې نه مړه شو. الله سبحانه وتعالی باندې یقین ساتئ. څنګه چې دا مرګ په تا پسې ګرځي داسې په تا پسې څوک ګرځي، دا رزق هم په تا پسې ګرځي. او یېرېږه مه که تا نه رزق خطا شو ته ترې نه خطا کېږي، ځکه چې الله ورته ویلي دي چې ته د پلاني په قسمت نو که تا نه خطا شو ته ترې نه خطا کېږي. په عرش باندې یو غټ رب دی، په هغه باندې توکل ساتئ او د هغې سره سره چې د اسباب هم لټوئ او خاص کر هغه اسباب چې د هغې د لاسه رزق کې برکت ډېر راځي. هغه ما په یو بیان کې بیان کړي، رزق د زیاتېدو اسباب په دې عنوان باندې ما یو بیان کړی، هغه واورئ. پای کې موږ یو څو اسباب ذکر کړي چې کله انسان په هغې باندې عمل وکړي الله سبحانه وتعالی دله چې رزق زیاتوي او په رزق کې ورته برکت اچي. الله دې زموږ د رزقونه پراخه کړي او الله دې پکې برکتونه واچي او الله دې موږ د حرامونو لرې ساتي. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، نو یقینا کسانو لره چې ظلم کړی دی برخه د عذاب ده په شان د برخې د عذاب د ملګرو د هغوی. کومو کسانو چې ظلم کړی دوی ته به هم داسې عذاب میلاویږي لکه څنګه چې دوی هغه ملګرو ته مخکې میلاو شوی. لکه الله دې تیر شوي امتونو خبره وکړه که د ظالمانو الله سبحانه وتعالی تباه کړي، نو څوک چې هم د دوی په لار ځي نو دوی ته هم د خپلو ملګرو په شان د عذاب برخه میلاوي. فلا یستعجلون، نو دوی دې تادی سره نه غواړي، تادی دې نه کوي د عذاب دې په تادی سره نه غواړي، را روان دی صبر دې وکړي د عذاب به لازم راځي. فویل للذین کفروا، نو هلاکت ته د پاره دا کسانو چې کفر کړي دي، من یومهم الذی یوعدون،
د ورځې د دوی نه چې د دوی سره واده شوی ده یا دوی سره واده کی د کوم وعده چې سره الله کې د کوم ورځي الله وی دوی لپاره تبعی ده د ورځ په دوی باندې راځي پای کې سخت عذابونه دي الله ته مخامخ کېدل دي الله سره حساب کتاب دی نو حاصل لا شو چې انسانانو تاسو ما پیدا کړی د خپل بندګۍ لپاره نو تاسو زما بندګۍ کوئ رزق به الله عزت تاسو له درکوم او زما د بندګۍ نه الله وی و نه وړي که وړي دی او کاږه شوي زما د بندګۍ نو د تیر شي امتونو ګره ما تبا کړي او تاسو هم زه تبا کما نه صورت حاصل دغه شو او دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې الله دې سي بندګي وکړو لکه څنګه چې الله زموږ نه غواړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفيق راكي قرآن وحديث ما عمل كوله هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.